کاناډا کې یو قاضي د یوې مسلمانې میرمنې څخه ولې بخښنه وغوښته. دلته به یې درته واضح کړو، خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو قاضي په غونډه کې د شورا د غړو په حضور کې د یوې مسلمانې میرمنې نه بخښنه وغوښته او وویل چې د هغه نه د ټیکري د لرې کولو د غوښتنې او دعوه د ردولو له امله پښیمانه ده. نوموړې مسلمانې میرمنې د قاضي بخښنه ومنله. د یادولو وړ ده چې په 2015 کال کې د کاناډا د مونټریل په ښار کې د ترافیکي جرم له امله محکمې ته راغلې مسلمانې میرمنې دعوه د قاضي لخوا د ټیکري په سرولو له امله رد کړه. قاضي د مسلمانې میرمنې نه د ټیکري د لرې کولو غوښتنه وکړه چې مسلمانې میرمنې دا غوښتنه رد کړې وه. د دې په مقابل کې قاضي د هغه دعوه رد کړې وه. ویلي و چې د هغه جامې او ټیکر د سکولر نظام سره سم نه دی او په محکمه کې به یې ټیکری د سر نه لرې کړي. د دې مسلې د افشا کېدو نه وروسته په خپله کاناډا او نړۍ کې غبرګونونه پارولي وو. وروسته د کاناډا لومړي وزیر ترودو او د کاناډا خلکو د مسلمانې میرمنې نه ملاتړ اعلان کړی و.